أفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. دا کافرون غوړي چې د الله تعالی رڼو په پکې د خپل خولې سره مړه کی او الله تعالی انکار کوي مگر دا چې خپل رڼو پیرا کی اگر کدا کافران دا قربت غني. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. حمدا الله تعالی هغه ذات ته چې خپل رسول په هدایت او حق دین سره راولجلای دی د دې د پورا چې هغه الله تعالی د دین په نور ټول دینونه باندې غالب کی اگر کا مشرکون دا قربت غني. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. د ایمان خویندونه بشک ډیر عالمان د يهوديان او عابدان د نصرانيان د خلق مولینا په باطل طریقې سره خوري او د الله تعالی د لیار نه خلق منی کوي او هغه کسون چې سره زر او سپین زر خزانه کوي او هغه د الله تعالی په لیار کې نه لګوي نو دوی ته د ډیر دردوین کې عذاب زیر ورکا. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هغه ریز چې د جهنم په یور کې بو دغه خزانه ډېرې ګرمې کړای شي بیا به په هغې سره د دوی تندي او د دوی اړخونه او د دوی شاګانې داغلی شي او دوی ته به وویلی شي دا هغه مول دی چې تاسې د خپلې ځانینې دپاره خزانه کړی و نو تاسې وڅکئ هغه څه چې تاسې خزانه کول. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. بشک دی الله تعالی په نيز د معتبر میاشت شمیر 12 میاشت دی دی الله تعالی په کتاب کې په هغه ریز چې هغه الله تعالی پیدا کړل اسمانونه او ځمکه د هغې نه 4 میاشتې د حرمت ولدي هم دغه سم نیغ دین دی نو تاسې په دغه کې په خپلې ځانینې ظلم مه کوئ او تاسې ټول د مشرکانو سره جنګ کوئ لکه څنګه چې دوی له تاسې سره جنګ کوي ټول او پوه شئ چې بېشکه الله تعالی د پرهېزګارانو ملګری دی.